السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې ویډیو کې تاسو کتلی شئ چې فیسبوک د اډ ا فرند په ځای باندې فالوور آپشن څنګه لګولی شو. اکثر ملګرو سره 15,000 نفر چې کوم ریکویسټ رالیږلی هغه ورسره پوره شوي او نور خلکو اکسپټ د ځای نه وي ورسره. نو څنګه کولی شو چې خلک موږ فالو کړي، یعنې تاسو پوسټونه به هغه ته رسیږي، یعنې که تاسو چېرته وغواړئ چې ستاسو پوسټونه نورو خلکو ته ورسیږي نو هغوی که تاسو فالو کړي نو ستاسو پوسټونه به هغوی ته رسیږي. نو په دې ویډیو کې تاسو کتلی شئ چې آیا موږ په فیسبوک باندې څنګه فالو آپشن اپلای کولی شو د اډ ا فرند په ځای باندې. نو هغه ملګري هغه دوستان چې 15,000 نفر ورسره پوره شوي دي نو تاسو کولی شئ چې فالو آپشن ورته اپلای کړئ. نو که تاسو سره 10,000 20,000 15,000 یا له دې څخه زیات نفر هم تاسو فالو کولی شئ. په اډ ا فرند کې یوازې 15,000 نفر تاسو سره صرف ریکویسټ کولی شي تاسو ته. نو په دې ویډیو کې په عملي ډول لیدلی شئ. امید لرم ویډیو تر پایه وګورئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. که زما چینل سره نه وي یاست سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو سره لایک کړئ. ورځو ویډیو په لور باندې اول زه خپل فیسبوک اوپن کوم. نو که دلته وګورو په خپل پروفایل باندې نو موږ پروفایل به اډ ا فرند راغلی وي. نو زه ورځم خپل پروفایل چې کومه نو دلته به تاسو کتلی شئ چې دلته راغلي اډ ا فرند. د دې په ذریعه باندې یو کس کولی شي چې موږ ته ریکویسټ ولېږي. نو که چېرته زموږ ملګري پوره شوي وي نو دلته موږ څنګه فالو آپشن اپلای کولی شو، یعنې یو کس ته موږ فالو کړي، ریکویسټ نشي لېږلی خو موږ ته فالو کولی شي. که هغه کسان نفر چې ملګري پوره دي نو موږ فالو کولی شي. نو اول به تاسو راشئ د دې څخه بیک لاړ شئ او دلته به د 3 ډاټ یعنې 3 نقطې چې کومې دي د بر سر کې په دې 3 نقطو به تاسو کلیک وکړئ. کله چې پر دې 3 نقطو باندې کلیک وکړو نو بیا به تاسو راشئ پرایوسي اینډ سیټینګ ته. دلته به تاسو پرایوسي اینډ سیټینګ ته راشئ. له دې څخه وروسته بیا په سیټینګ باندې کلیک کړئ. کله چې تاسو پر سیټینګ باندې کلیک کړئ نو دلته به تاسو بیا راشئ پرایوسي سیټینګز باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پرایوسي سیټینګ باندې کلیک وکړئ دلته تاسو وینئ پرایوسي سیټینګ باندې به دوباره بیا کلیک وکړئ. کله چې پر دې باندې کلیک وکړئ نو دلته به بیا راشئ دی هو کین سینډ یو فرینډ ریکویسټ، پر دې به تاسو کلیک وکړئ. دلته چې تاسو کله کلیک وکړئ نو اوس چې کوم دی دلته ما ورته ایوری ون انتخاب کړی دی. نو دلته به تاسو کلیک وکړئ او دلته به ورته انتخاب کړئ فرینډز او فرینډز. کله چې پر دې باندې تاسو انتخاب وکړو نو تاسو بیک راشئ. دوباره چې کله تاسو بیک راغلی بیک به راشئ او دلته یو بل سیټینګ دی چې تاسو به دلته راشئ او دلته به پبلیک پوسټ پر دې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې پر دې به تاسو کلیک وکړئ نو دلته چې تاسو وګورئ پبلیک پوسټ هو کین فالو می، دلته تاسو په برنی سر کې تاسو وینئ هو کین فالو می. نو د دې پر ذریعه باندې تاسو کولی شئ چې خپل ملګري تاسو فالو کړي. نو په اول آپشن چې کوم دی دلته په اول آپشن کې به تاسو راشئ او دا به ورته پبلیک کړئ. کله چې په اول آپشن راغل ته تاسو پبلیک دوباره آپشن چې کوم دی دا به هم تاسو پبلیک کړئ. دوباره دا به هم پبلیک کړئ او ورسره د آخري آپشن چې کوم دی دا به هم پبلیک کړئ. کله چې دا تاسو پبلیک انتخاب کو او د آخري کې چې کوم آپشن دی دا به هم تاسو پبلیک کړئ. نو دغه سیټینګ کې چې کوم تاسو ته ښکاري دا به ټول پبلیک انتخاب کړئ، پبلیک ټیک مار به کړئ. کله چې دا تاسو وکړو نو زموږ په فیسبوک پروفایل باندې به فالو آپشن راشي. نو د دې په ذریعه تاسو کولی شئ چې په خپل فیسبوک په پروفایل باندې فالو آپشن اپلای کړئ. ورځو اوس چیک کوو چې یاره زموږ په فیسبوک په پروفایل باندې فالو آپشن راغلی او که نه. ورځو زه خپل پروفایل ته ورځم، دې پروفایل ته رالم او ویو اس کومه. نو دلته تاسو ګورئ دوستانو چې زموږ په فیسبوک باندې اډ ا فرند پر ځای باندې فالو آپشن راغی او میسیج آپشن هم پر خپل ځای باندې دی میسنجر. نو د دې په ذریعه باندې کولی شئ هغه دوستان چې ملګري پوره شوي دي تاسو په خپل فیسبوک پروفایل باندې فالو آپشن اپلای کړئ. نو تاسو د 15,000 ملګرو څخه زیات خلک فالو کولی شي او ستاسو دوستان به همداسې ډېرېږي. نو امید لرم ویډیو مې تر پایه لیدلې وي او ستاسو خوا کې د وړ ګرځېدلې وي. که چېرته ویډیو مې تر پایه لیدلې وي او ستاسو خوښه شوې وي ویډیو ته لایک ورکړئ او د خپل ملګرو سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.